آله وصحبه ومن والاه أما بعد باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف بشوق سر والولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مجلس کے ناس دیر د قدر وړ معزز او مکرم علماء کرام مشایخ عظام د لرې او نږدې نه راغلي بهترین او قدرمن میلمانه د دې پرفیض او بابرکته مجلس د ټولو ګډونوالو په اجازت باندې غواړم د امام بخاری رحمه الله د دغه بهترین کتاب چې صحیح البخاری ده او عند الجمهور اصح الكتب بعد کتاب الله تعالی صحیح ترین کتاب د الله تعالی د کتاب نه بعد هغه دغه بهترین کتاب د امام بخاری رحمه الله دی د مبارک دغه بهترین کتاب د آخری باب او د آخرنی حدیث مبارک لن مختصر وضاحت ستاسو درانه حضور ته وړاندې کم مجلس کې مو ډیر درانده قدرونه وجود لري ان شاء الله غیبا تفصیلوار اغه خپل قیمت بها ملغلره زمونږ استاسو مخې ته وړاندې کوي زستاسو د دغه مشایخو ترمنځ ډیر حائل نه واقع کېږم او مناسبه هم نه ده خو صرف په دغه یو خاطر باندې چې علماء کرامو یو څو مواضع د دعا د قبلېدو ښودلي دي چې په هغې ځایونو کې د مؤمن مسلمان دعا قبلیږي یو د هغې مواضعو نه چې په تجربې سره ثابته خبره ده چې د مؤمن مسلمان دعا پکې قبلیږي آغا د صحیح البخاری د ختم دوران دی د دې لپاره علماو ډېرې نمونې ښودلي چې چا دعاګانې د صحیح البخاری په ختم کې کړي دي الله تعالی ورته هغه دعاګانې قبولې کړي صرف په دغه خاطر باندې آخرنی حدیث او آخرنی باب د امام بخاری رحمه الله د کتاب مو تاسو درنو رونو ته پرېښی چې را سره وایورئ امید لرو چې الله تعالی مو دعاګانې قبولې کړي او د انفرادي او اجتماعي ژوند مو چې څومره مشکلات دي الله تعالی د دغه دعاګانو په وجه باندې راته رفع کړي
مقصود می صرف تاسو ځان سره د دغه حدیث مبارک په آخرنی ختم کې را شریکول دي. باقی نور بیانونه برات علماء کرام کوي د هغوی نه به اورو. زه مختصر د دغه باب متعلق یو څو خبرې کوم او بیا آخره کې حدیث مبارک درته ترجمه کومه، ټول به را سره په شریکه باندې ووایئ او بیا به انشاءالله علماء کرام خپل قیمت بها بیانونه مونږ او تاسو ته وړاندې کوي. معزز سامعینو، چونکی معمول زمونږ د درس یا د نورو مشایخو د دروسو د امام بخاری رحمه الله د کتاب د ابواب متعلق داسې وي چې مونږ ته د استادانو نه راپاتې ده. کلم چې دوی یو حدیث مبارک امام بخاری رحمه الله ذکر کوي، د هغې نه مخکې باب وضع کوي، نو علماء کرام دلته یو څو خبرې ذکر کوي. اوله خبره مهم د باب وضاحت او د باب مناسبت ده د مخکنی باب سره. د امام بخاری رحمه الله دا بابونه چې علی ترتیب لګیدلی، نو دا هر یو باب د بل باب سره یو مناسبت لري او هر یو باب بیا د کتاب سره یو مناسبت لري. علماء کرام دا ذکر کوي په خپلو دروسو کې. دویمه مهمه خبره چې کومه ترجمه امام بخاری وضع کړې وي، د هغې ترجمې د کلماتو وضاحت وي. دریمه اهمه خبره بیا د هغې نه بعد حدیث مبارک ذکر کول وي او د حدیث مبارک مناسبت وي د ترجمې سره. څلورمه اهمه خبره چې علما ذکر کوي بیا په احادیثو کې تحقیق سندی دی یا مرتبه د حدیث ده. پنځمه اهمه خبره چې علماء کرام ذکر کوي هغه وضاحت د کلماتو د حدیث دی. شپږمه اهمه خبره چې علماء کرام ذکر کوي هغه د استنباط د مسائلو دی. د دغه حدیث مبارک نه هر یو حدیث مبارک نه څه مسائل را فهمیږي او هغه مسائل علماء کرامو په خپلو شروحو کې ذکر کړي وي. اومه اهمه خبره چې علماء کرام دې کې ذکر کوي د دغه حدیث مبارک مناسبت دی د اولنی حدیث یا د اولنی حصے د کتاب سره. چې امام بخاری رحمه الله چې دې کې د آخرنی حدیث ذکر کړی او آخرنی باب ذکر کړی، د دغه آخرنی باب او د آخرنی حدیث مبارک مناسبت د اولنی باب او د اولنی حدیث سره څه شی دی؟ تقریبا تر 12 پورې علماء کرام مقاصد ذکر کی. دلته د ټولو بیان می مقصد هم نه دی اجمالا او تفصیلا، صرف ساده یو دو درې خبرې درته عرض کوم. الله تعالی دې وکړي چې خاطرې مو ورباندې درندې نشي. اوله خبر چې امام بخاری رحمه الله دا باب یخی، باب قول الله ونضع الموازین القسط لیوم القیامه. د دینه مخکې امام بخاری رحمت الله علیه یو کتاب وضع کړی او هغه کتاب دی یا کتاب التوحید او یا دی کتاب الرد علی الجهمیه. ځینې علما کتاب الرد علی الجهمیه ذکر کوي او ځینې علماء کرام کتاب التوحید ذکر کوي. لکه دلته په دغه کتاب التوحید کې امام بخاری رحمه الله متعدد ابواب ذکر کړي دي او په دې هر یو باب کې د امام بخاری مختلف اغراض وي. په دغه باب کې هم امام بخاری رحمه الله مختلف اغراض لري و د هغه اغراضو د جملې نه یو بنیادی غرض د امام بخاری رحمه الله هغه دا دی
چې په دې ځای کې امام بخاري رحمه الله اثبات د وزن د اعمالو کوي. دا خبره ثابتوي چې اعمال د انسانانو چې دی دا تللی کېږي او وزن د اعمالو ثابت دی. دویم اهم غرض د امام بخاري رحمه الله په دغه ترجمه کې علما دا ذکر کوي چې امام بخاري رحمه الله رد کوي په ځینو ګمراه فرقو باندې چې هغه خاص کر فرقو جماعت د معتزله دی. درېمه اهم غرض د امام بخاري رحمه الله د وضع کولو د دغه باب نه هغه دا ده التنبیه علی ان اقوال المرء. امام بخاري رحمه الله تنبیه او آگاهی ورکوي په دې خبره باندې چې اقوال د انسان او وینا د انسان دا هم داخله ده په اعمالو کې. یعنی انسان چې څه شی وایي دا هم یو عمل دی. نو چې مجموع طور باندې مونږ وزن د اعمالو ثابتو نو په ضمن کې دا خبره هم ثابتېږي چې د انسان وینا هم تللی کېږي، د هغه اقوال هم تللی کېږي. دا دوه درې هغه اهم اغراض د امام بخاري رحمه الله د وضع کولو د دغه باب نه. اول غرض دا چې امام بخاري رحمه الله حدیث باب راوړي نو دې ثابتوي دا خبره چې اعمال د مؤمنانو دا به د قیامت په ورځ باندې تللی کېږي. او دا زمونږ او ستاسو د اهل سنه والجماعه عقیده ده. عقیده مو په دې ده رب کریم قرآن عظیم الشان کې فرمایي ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. د مؤمن مسلمان د خولې نه یو خبره وتلی نوي یو وینا بیرون شوي نوي د هغې ترڅنګ چوکیداره فرښته ناسته وي او د ده دا وینا لیکي. انسان سره ملک الله تعالی مقرر کړي ځینې په ښي اوږه باندې او ځینې په چپه اوږه باندې. د ښي اوږې ملک د مؤمن مسلمان نیک اعمال او اقوال لیکي او د چپ طرف ملک د مؤمن مسلمان هغه غلط او ګنده اعمال لیکي. خو لنډه ده ای مؤمنه که ستا عمل دی که ستا وینا ده دا هر څه شی لیکلی کېږي نو چې ټول لیکلی کېږي چې کله ورځ د قیامت قایمه شي نو رب کریم به د مؤمنانو اعمال تلی او دا ټول د اعمالو دا د قرآن کریم په نصوصو ثابت دی. ټول د اعمالو د نبی علیہ السلام په صحیح احادیثو ثابت دی. ټول د اعمالو په اجماع د امت سره ثابت دی او ټول د اعمالو د امت د جیدو د کره علماو په اقوالو باندې ثابت دی. نو چې هر کله ټول د اعمالو ثابت دی نو امام بخاري رحمه الله د دغه اعمالو د طول د پاره دلته باب وضع کړی. مبارک فرمای باب قول الله تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامه. باب د په بیان د دې قول د الله تعالی کې چې موږ به د انصاف تلی کیدو لیوم القیامه یا لاجل یوم القیامه یا لیوم القیامه. لام په معنا د فاسره ای فی یوم القیامه. رب کریم وای د قیامت په ورځ باندې با مونږ د اعمالو د طول تلی کیدو او په دغې تله کې با وان اعمال بني آدم وقولهم یوزنو یا توزنو. اعمال د بني آدم او وینا د بني آدم دا به د قیامت په ورځ باندې دا په دغې تله د میزان کې تللی کېږي. نو مبارک دا خبره ثابتوي چې د قیامت په ورځ باندې به د مؤمن مسلمان اعمال تللی شي. نو یو خدا اهم ټکی او طبیعي ده کلم چې علما یو دعوه وضع کوي د هغې دعوې د اثبات دپاره علما کرام مختلف دلایل ذکر کوي. کله دلایل د قرآن کریم نه، کله دلایل د احادیثو نه، کله دلیل د اجماع نه ذکر کوي او د هغې په ضمن کې تاییدات د علماو بیا راوړي
چې هر کله دعوه زمونږ او ستاسو د اهل سنه والجماعه دا ده چې اعمال د مؤمنانو تللی کیږي، نو دعوه خو چونکې نظري دعوه ده او هر نظري دعوه اثبات غواړي په دلیل سره، نو امام بخاري رحمه الله دغه نظري دعوه راته په دلیل سره ثابتوي، وایي دا اعمال د بني آدم چې تللی کیږي، امام بخاري ته دا دعوه ثابتوي، تا سره په دې څه شی دلیل دی؟ نو د مبارک راغی په اوله مرتبه کې دلیل د قرآن کریم نه لرو، هغه دا چې وندع الموازین القسط لیوم القیامه. الله تعالی قرآن کریم کې فرمای تلی د انصاف په مونږ کیدو د قیامت په ورځ یا د قیامت په ورځ کې، او دا تلی د انصاف د څه شي دپاره ږدو؟ دا دپاره د ټول د اعمالو د بني آدمو اعمال ورباندې تلو. امام بخاري د قرآن کریم دا آیت راواخست د سورة الانبیاء 40 نمبر آیت. همدغه شان قرآن عظیم الشان کې د دغه دعوی د اثبات دپاره په دویم ځای کې رب کریم په سوره مومنون آیت نمبر 102 او 103 کې فرمای فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. رب کریم وی قیامت را روان دی، د مؤمنانو اعمال به تللی کیږي، خو فمن ثقلت موازینه په دغه ورځ چې د چا اعمال درانده شي نو کامیابی والا خلک دغه دي. د هغې آیت نه هم دا خبر راته را معلومیږي چې د قیامت په ورځ اعمال تللی کیږي، د ځینو خلکو اعمال به درانده وي او د ځینو خلکو اعمال به سپک وي. چې د چا اعمال درانده وي رب کریم وی فلح والا خلک دغه دي. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو نیک اعمال د قیامت په ورځ باندې درانده کړي. دریم چې علما د دغې دعوې د اثبات دپاره د قرآن کریم نه دلیل ذکر کوي، هغه آیت د قرآن عظیم الشان دی د سورة القارعه. رب کریم فرمای فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. د چا اعمال درانده شي دوی به په داسې ژوند کې وي چې خاوند د هغې ژوند به راضي وي او خاوند د هغې ژوند به خوشحال وي. د قیامت په ورځ باندې به چې د چا اعمال درانده وي دی به خوشحال وي. خوشحال به ولې وي؟ لامل د خوشحالۍ څرګند دی چې د چا اعمال درانده شي رب کریم هغه انسان جنت ته لیږي، او چې څوک جنت ته ځي نو طبعا دی به خوشحاله وي. څلورم چې علماء کرام د قرآن کریم د نصوصونه د دغې دعوې د اثبات دپاره دلیل ذکر کوي. الله تعالی فرمای سوره اعراف آیت 8 دی والوزن یومئذ الحق. وزن د قیامت په ورځ حق دی، اعمال د انسانانو به تللی کیږي. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. لنډه ده په متعددو نصوصو د قرآن کریم دغه پاک او سپیڅلې عقیده ثابته ده چې د قیامت په ورځ باندې به د مؤمنانو اعمال تللی کیږي. او په دې باب احادیث هم شته. یو د هغې احادیثو نه چې د دغې دعوې د اثبات دپاره علما کرام ذکر کوي، را روان دی هغه ذکر کوو، په هغې باندې اکتفا کوو. او په ضمن کې د انس رضی الله تعالی عنه روایت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای، صحابي مبارک فرمای د الله نبی د قیامت په ورځ باندې تاسو زمونږ شفاعت به کوئ؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفقت نه قربان شم چې څومره مهربان او په د خپل امت باندې د مهربانۍ ډېرې نمونې دي. یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمای لکل نبی دعوة مستجابه. هر یو نبی لره الله تعالی یو مستجاب دعوت ورکړی، یعنی هر یو نبی سره رب کریم دا لوز کړی چې و دعا به د خامخا قبلوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و هغه انبیاء کرامو سره چې الله تعالی د دعا د قبلېدو لوزونه کړي نو ډېری انبیاء کرامو هغه دعاګانې په دنیا کې غوښتې وې. ما سره هم رب کریم یو قول کړی و، یو لوز را سره کړی چې ستا هم دعا خامخا قبلوم. نبی علیہ السلام فرمای وی د کمې دعا د قبلېدو وعده چې زما سره کړې وه
هغه ما د خپل امت دپاره ساتلې او هغه دعا څه شی ده چې زه به د رب کریم په درګاه کې د خپل امت د شفاعت غوښتنه کوم. ډېر مهربان نبی دی. که ژوند یې وګورئ، تاسو یې که مکي ژوند وګورئ، 14 کاله څه کم زیات نبی علیه السلام مکه مکرمه کې د کړاوونو نه ډک ژوند تیر کړی. د دې نه به ډک د کړاوونو نه ژوند بل څه وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله فرمایي چې هر یو نبی چې دنیا ته راغلی هغه د الله تعالی د دین د دعوت په لار کې تکلیف شوی، کړاوونه یې ګاللي، خو چې زما نه وړاندې څومره انبیاء کرام تیر دي، نبی علیه السلام وایي یو نبي هم زما په شان کړاوونه نه دي ګاللي د الله تعالی په دین کې. ما ډېر تکلیفونه تیر کړي. ثمره د تکلیفونو یې دا وه، ولږې وې، تندې وې، مهاجرت وو، قطع د تعلق و د خلکو، نسبتونه و مبارک ده، چا به ورته ساحر ویل، چا به کاهن ویل، چا به جادوګر ویل. د مدینې منورې یهود ابن هشام لیکلي ورته بدعتي ویلې. خو لنډه ده چې زمونږ او ستاسو په دې خوږ پیغمبر باندې مختلف نومونه خلکو ایښودل. آخر دا چې مبارک لاړ په شعوب ابي طالب کې دیرو، اکثره گزاره د نبی علیه السلام د اونو په اوچو پاڼو باندې وسره د اهله خوراک سکاک نه میلاوېده. دې ته مبارک مجبور شه چې خپل وطن او کلی پرېښود، لاړ مدینې منورې ته. د مبارک ډېر تکلیفونه تیر کړي. د مدینې منورې تکالیف چې وګورئ، د احد په جنگ کې د مبارک غاښونه شهیدان شول، د مبارک مخ زخمی شه، ترې شهید شه، غلام صحابه کرام شهیدان شول، ډېرې قربانۍ ورکړې. خو لیکن هغه دعا چې رب کریم وعده رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د قبلېدو کړې وه، په یو دغې سختو مواضعو کې یو سیرت هم نه دي لیکلي چې نبی علیه السلام ویلي چې خدایه په دغې ځای کې را باندې تکلیف دی او ما سره خو دې وعده د دعا د قبلېدو کړې وه، هغه دعا کوم او راته قبول یې که. د ځان دپاره یې نه ده غوښتې، د خپلو کړاوونو په وخت کې نه ده غوښتې، خپلو لږو تندو کې نه ده غوښتې. او مبارک فرمایي چې کومه دعا د قبلېدو وعده را سره رب کریم کړې وه، هغه ما د خپل امت د شفاعت دپاره ساتلې ده. زه به د خپل امت شفاعت کوم. همدا وجه ده چې زما او ستا خوږ پیغمبر به شفاعت کوي. حدیث مبارک کې راځي، صحابي مبارک ورته وایي شفاعت خو به مو کوئ، خو د قیامت په ورځ به موږ تاسو چرته لټو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي 3 ځایونو کې به مې د قیامت په ورځ ګورئ. علما دغه حدیث د میزان او د وزن د اعمالو د اثبات دپاره ذکر کوي. و یا به د صراط د پل تر څنګ ولاړ یم او زما د امتیان به په دې پل را پورې وځي او زه به سارم دوی، او د سارلو سره سره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به ولاړ وي او دعا به هم دا کوي رب سلم سلم، ای الهه زما امتیان سالم را پورې باسه، ای الهه زما امتیان سالم را پورې باسه. زما او ستا خوږ پیغمبر به د قیامت په ورځ باندې د پل صراط د پل تر څنګ د سلم سلم دعاګانې کوي. مبارک فرمای یا رسول الله که د هغې پورې صراط تر څنګ نه وی، بیا نبی علیه السلام فرمایي دویم بیا به چې دی تاسو ما د کوثر تر څنګ ګورئ. کوثر د رسول الله صلی الله علیه وسلم حوض دی. د دغې کوثر په لویوالي او په عظمت شان باندې اله العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ممتاز ګرځولی. د ټولو انبیاء کرامو په حوضونو کې به لوی حوض د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی. نبی علیہ السلام فرمای د حوض کوثر تر څنګ به ولاړ یم او خپلو امتیانو ته به په خپلو لاس د کوثر د حوض نه اوبه ورکوم او دوی به سیرابوم ورباندې. او دریم نبی علیہ السلام فرمای که تاسو ما ګورئ که هلته نه وم نو بیا به د میزان د تلې تر څنګ ولاړ یم او د خپل امت اعمال به څارم. زما د امت اعمال به تللی کیږي، زه به هلته ولاړ یم او دا اعمال به څارم. په دې څار کې کمال څه شی دی؟ ابن ابي دنیا په خپلو رسایلو کې حدیث مبارک راخستی، ګرچې علما کرام ځینې وایي چې سندن مجروح دی، ولیکن د نورو آثارو د روایاتو د وجې نه قوت ورته حاصل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی مقام محمود کې به تشریف فرمایم،
د میزان شفاعت تقبل امت دا په مقام محمود کی اجازه کیږي شفاعت تقبل بنده دا په مقام محمود کی اجازه کیږي وګوره دغو خلکو ترې علمه نصیبیږي رحمان رحیم مې رضا کیږي نعره تکبیر نعره تکبیر زنده‌باد علماء حق زنده‌باد زنده‌باد مجاهدین اسلام زنده‌باد. نو په دغه اساس نبی علیہ السلام وی مقام محمود پسنگ کې به تشریف فرمایم. آدم علیہ السلام به هم د میزان د تلی تر څنګ ولاړ وي و یو ناڅاپه به مې په غوږ آواز ولګي یا محمد یا محمد. نبی علیہ السلام فرمای یو ناڅاپه به راپورته شم دا آواز د چا دی وی او به ګورم چې آواز راته آدم علیه السلام کوي په منډه منډه به د آدم علیه السلام په طرف ورشم و به وایم ای پلار جانه څه چل دی آواز تاسو مې په غوږ ولګېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی آدم علیه السلام به راته ووی یا رسول الله هغه د ستا یو امتي ملکو جهنم ته روان کړی و جهنم ته یې بیایي. نبی علیه السلام فرمای آواز به وکړم ملکو ودرېږئ چرته مو زما د امتي روان کړی یا رسول الله جهنم ته یې بیایو. وجه دا ده چې نیک اعمال کم وه ګناهونه یې ډېر و په دغې اساس فیصله د ده په حق کې دا شوي چې جهنم ته یې بوځئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان نه هم قربان او د مبارک د شفقت نه هم قربان ملایکو ته وایي ویې دروئ تاسو یو ځل د ده د اعمال زما په مخ کې دویم ځل وتلی چې زه د ده د اعمالو ته وګورم د هغې نه بعد چې کومه فیصله د ده په حق کې وکړی شوه ما ته قبوله ده. ملک به ورته وایي یا رسول الله موږ مامور یو که تاسو خپل مشکل د دغه انسان په حق کې حل کول غواړئ لاړ شئ چې په موږ کوم واکدار او مشر ملک مقرر دی د هغې سره یې حل کوي. نبی علیه السلام به راشي هغې ته به زما یو امتي باندې مو جهنم ته د تلو فیصله کړې ده او تاسو د اعمال دوباره وتلی چې زه یې په خپلو سترګو باندې وګورم. حدیث مبارک کې راځي امتي به دوباره حاضر کړی شي کله چې سلسله د اعمالو د طول شروع شي نبی علیه السلام به د خپلې بډې نه یو کاغذ او رقعه راوباسي دا به یې د نیکو اعمالو په تله کې واچوي ورته ملکو ته به وایي دوباره اعمال وتلی په دویم ځل چې طول د اعمالو شروع شي حدیث مبارک کې راځي وایي دا نیک اعمال به یې په غلطو اعمالو دومره درانده شي لکه ځمکه او اسمان. ملک به فیصله وکړي دا سړی جنت ته بوځئ جهنم ته یې مه بیایئ. کله چې جنت ته د تلو فیصله کیږي په دغې دوران کې دا سړی به راتو شي حدیث مبارک کې راځي محبوب ته به داسې ګوري ورته به وایي من انت رحمک الله ته څوک الله تعالی دې په تا رحم وکړي رب کریم دې تا سره احسان او ښېګڼه وکړي ما سره خو دې ډېر احسان او ښېګڼه وکړه د جهنم د تلو نه دې بچ کړم ته څوک یې. حدیث مبارک کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به فرمای ورته انا نبیک محمد صلی الله علیه وسلم اسم امتی زستا خوب پیغمبر محمد عربی صلی الله علیه وسلم یم. یا رسول الله داود در سره څه شی چې زما په دغې ترازو کې دې واچول نیک اعمال زما درانده شول او گناهونه مې سپک شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ای امتی دا ستا هغه یو ځل د اخلاص ویلو درود وه دنیا کې دې په ما ویلی او په اخلاص او ستا دا درود ما ته ملکو را رسولی ما دا د ځان سره وساته چې زما دا امتي په یو ځل په ما باندې ډېر په اخلاص درود ویلی ما ته به طورې تحفه و هدیه را ورسېده ما ځان سره وساته کیدی شي چې په قیامت کې زما په امتي باندې سخته وي او دغه تحفه او هدیه به ورته په کار راشي. محدثین کرام دا حدیث مبارک هم د وزن د اعمالو د اثبات لپاره ذکر کوي چې د قیامت په ورځ به د مؤمنانو مسلمانانو اعمال تللی کیږي. نور هم ګڼ روایات علما او محدثینو په دې باب باندې راخستې
اجماع د علماو په دې باب موجوده ده چې اعمال د امت تللی کیږي. نو یو بنیادي غرض د امام بخاري منکرات په یوې ګمراه فرقې باندې دی چې هغې فرقې ته فرقه د معتزله ووایي. دا معتزله یو ګمراه فرقه وه په زمانه او په دور د حسن بصري رحمه الله کې، او د هغه مبارک د مجلس نه اعتزال کړی، ځان ته جماعت یې جوړ که، مخکې د ده د شاګردانو په سلسله کې او د سره یو ځای و. بیا چې کله د هغه نه جدا شول نو ځان ته بیله ډله او بیل جماعت یې جوړ که، نوم یې ورته کېښود اصحاب العدل والتوحید. خپل اصول دي، ګمراه عقاید لري، ډېر عقاید دي. په دغې کتاب التوحید کې اکثرا چې امام بخاري ردود کړي په دغې ګمراه جماعت باندې کړي د دوی په مختلفو عقایدو، خو یوه بیکاره عقیده د دغې معتزلو چې ده هغه دا ده، دوی وایي دا اعمال د بني آدم یا اقوال د بني آدم دا وایي د قیامت په ورځ باندې نه تللی کېږي. زمونږ د عقایدو کتاب د شرح العقاید هغې کې هم دا وضاحت شته چې وزن د اعمالو حق دی. بیا لاندې وایي خلاف ثابت دی معتزله ولره، معتزله وزن د اعمالو نه مني. دوی څه شی وایي اعمال ځکه نه تللی کېږي، وایي عمل عرض دی او عرض ولره بقا نه وي. که وینا د هم یو عرض دی هغه بقا نه لري، که عمل د انسان د هم یو عرض دی هغه بقا نه لري. او طول د هغه شي کېږي چې کوم شی بقا والا وي، زی جسم وي. مثلا یا موبایل دی ته ترازو کې واچوه وزن معلومیږي ځکه جسم لري، او کوم شی چې جسم نه لري چې زما او ستا عمل دی نو هغه به څنګه وتللی شي. وایي د دې وجې نه معتزله وایي د قیامت په ورځ باندې اعمال د مؤمنانو دا نه تللی کېږي. نو که ورته وایي د نصوصو سره څه چل کوي چې قرآن کریم کې راغلي، احادیثو کې شته. اوس تاسو ته یو دوه درې نمونې ما درته وویلې، وایي دا څومره نصوص چې قرآن کریم کې یا په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ذکر دي، وایي د دغې وزن نه مراد عدل دی. عدل دا معنی چې خدای تعالی د قیامت په ورځ بې انصافي نه کړي. که تا ښه کړي دي بدله درته درکوي، که بد دې کړي بدله درته درکوي. رب کریم بې انصافي نه کوي. او باقي پاتې شوه وزن د اعمالو ویشتنه. یو خو اعمال خپل اعراض دي، اعراض بقا نه لري. او دویم وایي وزن د اعمالو ته ضرورت هم نشته. وزن د اعمالو هغه څوک کوي چې چاته د یو شي مقدار نه وي معلوم، او رب کریم ته خو کمیت او کیفیت د اعمالو د ټولو انسانانو معلوم دی. ای بنده څومره عمل دې کړی هم رب کریم ته معلوم دی، سره کم دې کړی هم رب کریم ته معلوم دی. نو چې الله تعالی ته د عمل کمیت او کیفیت دواړه معلوم دی نو بیا وزن ته څه ضرورت. او باوجود د دې چې الله تعالی پې عالم دی که بیا هم اعمال تللی کېږي نو د دې وایي چې ډېره فایده شته دی را. نو په دغې اساس و بنیاد باندې دا ګمراه فرقه وایي د مؤمنانو اعمال نه تللی کېږي. په دې دور کې علماو د دوی د دغې بیکار او فاسدې د عقیدې د ابطال دپاره مستقل کتابونه لیکلي. په اوله مرتبه کې د دوی دغه دعوه باطله کړې ده چې کوم شی د اعراضو د قبیلې نه وي هغه نه تللی کېږي. وایي دا هغې وخت کې وي چې آلات او اسباب نه و. اوس آلات او اسباب شته. دا خبره موږ ته په مشاهدې ثابته ده چې اعراض تللی کېږي. مثال د هغې به څنګه وي؟ تاسو وګورئ رادیوګانو کې تلویزیونونو کې اعلان کوي وایي سبا د حرارت درجه دومره ده، د برودت درجه دومره ده. درجه د حرارت راته ذکر کوي، درجه د برودت راته ذکر کوي. ګازونو ګاز ډبو کې خلک ګاز اچوي، وایي هلکه دومره ګاز درته مې واچو. د موټر ټایرونو کې خلک هوا اچوي، وایي دومره هوا مې درته واچوله. دا یو شی هم په سترګو نه ښکاري او جسم نه لري، خو باوجود د هغې بیا هم تللی کېږي. دغه مشاهده باندې چې کوم اشیا موږ ته ثابت دي نن سبا علما لیکي د معتزله او د دعوي او د عقیدې د ابطال دپاره دومره خبره کافي ده. ځکه دلیل د دوی ولاړ په دې باندې و چې اعمال اعراض دي او اعراض نه تللی کېږي. نو دغه دی موږ وینو چې اعراض ټول لري. او باقي چې بیا هغې دوران کې د دوی د دغې فاسدې عقیدې علماو ردود کړي دي او جوابات یې کړي. یو د هغې د جملې نه امام بخاري دی چې ضمناً په دوی باندې رد کوي. هغه دا مونږ اعمال د مؤمنانو تللی کېږي. څنګه تللی کېږي؟ دې ځای کې علما کرام لیکي وندع الموازین القسط لیوم القیامه. اعمال په دې طریقه باندې تللی کېږي. ای بنده اعمال که اعراض شي
د اعراض طول کا ګران دی نو مو تا ته ګران دی او رب کریم تا طول د اعراض ګران نه دی رب کریم قادر دی په دې باندې چې اعراض اتلی او د هغې اندازه معلومه کړي دا مو تا ته ګران کار ښکاري ځینې علمای کرام دا لیکي وای اعمال چې تللی کېږي یا مقصد دا دی او په حدیثو دا خبره ثابته ده چې د مؤمنانو د اعمالو ته به د قیامت په ورځ باندې رب کریم یو جسم ورکړي د جسم نبات هغه جسم په تله کې تللی کېږي ځینې علمای کرام وایي نه صاحب د عمل تللی کېږي چا چې عمل کړی د قیامت په ورځ باندې همدی به تللی کېږي خو به هر تقدیر که انسان تللی شي که اعمالو ته جسم ملاویږي که بغیر د جسم نه رب کریم تلی په دې ټولو الله تعالی قادر دی زموږ د مسلمانانو عقیده دا ده چې د مؤمنانو اعمال د قیامت په ورځ باندې تللی شي اوس که دوی وایي چې د اعمالو د طول فایده څه شی ده نو فواید علماو ډیر لیکلي دي یوه اساسي او بنیادي فایده یې دا ده اساسي او بنیادي فایده وایي که چرته رب کریم دا خلق همدغسې د خپل علم مطابق ځینې جنت ته دننه کې او ځینې جهنم ته دننه کې نو ممکن د جهنم والا خلق به دا ووایي چې خدایه موږ څه ګناه کړې وه چې جهنم ته دې راولېږلو جرم مو څه شی وه خطا مو څه شی وه نو کیدای شي دا فریاد وکړي په جهنم کې د الله تعالی په حضور کې رب کریم اعمال تلی د دوی په مخ کې نو یو ځلې عمل وتلی په خپلو سترګو باندې دا صحنه ویني چې زما اعمال وتللی شول دا صحنه م ویني چې ګناهونه مې ډیر دي په نیکو اعمالو باندې بیا رب کریم جهنم ته بوځي نو چې کله دغه صحنه دی په خپلو سترګو باندې ویني اتمام د حجت وکړي ورباندې په دغې خاطر چې دته آینده دپاره سبانه پاتې نشي نو رب کریم د مؤمنانو اعمال تلي نورم حکم او فواید پکې علمای کرامو لیکلي نو په دغې اساس باندې زموږ او ستاسو د مسلمانانو عقیده دا ده چې د مؤمنانو ټول اعمال چې دی هغه تللی کېږي امام بخاري رحمه الله دا خبره هم ثابتوي او ضمناً په دې خلکو باندې رد هم کوي په دې اکتفا کوو یوه خبره بلاغه ده چې دا اعمال خو تللی کېږي د قیامت په ورځ باندې خو دې کې چې دی موازین جمع راوړی قرآن کریم کې په احادیثو کې په ځینو ځایونو کې میزان جمع نه راوړي بلکې مفرد ذکر کوي دا تللی چې د قیامت په ورځ باندې اعمال د مؤمنانو پکې تللی کېږي آیا دا یوه تله ده او که نه ډېرې تلې دي مفسرین کرامو دغې ځای کې د دې آیت مبارک په تفسیر کې وضاحت کړی وایي چا د موازین د جمعیت ته کتلي نو عقیده یې دا ده چې د قیامت په ورځ باندې تله د میزان یوه نه ده بلکې د میزان ډېرې تلې دي او د هر چا دپاره خپل خپل میزان دی د هر یو چا دپاره رب کریم خپله تله تیاره کړې ده او د هغې اعمال پکې تلي خو د جمهور علماو رای او نظر دا دی چې نه تله د میزان یوه ده یوه تله ده او د دې ټولو انسانانو اعمال هغه به پکې تللی کېږي نو که څوک وایي چې صیغه د جمع ولې ذکر کړې وایي صیغه د جمع ځکه ذکر کړې کله شی یو وي او هغې نه تعبیر په صیغې د جمع سره کېږي اهتماما نشان مقصود په هغې کې د دغې شي اهتمام شان ته اشاره وي رب کریم صیغه د جمع راوړي سره د دې چې تله خو یوه ده اشاره دې ته ده چې دا د میزان تله کومه عامه عادي تله نه ده دا دومره یوه لویه تله ده چې په دې کې به د ټولو انسانانو مؤمنانو اعمال تللی کېږي او بیا علمای کرامو یو اهمه نکته دې ځای کې بلې لیکلې چې اعمال د بني آدمو به رب کریم تلي صیغې د جمع په دې ځای کې راوړې ده راز پکې دا دی او بنیاد پکې دا دی چې موازین صیغې د جمع راوړه اشاره دې خبرې طرف ته کوي چې اعمال دا خلق ډیر دي جمعیت د دغې صیغې دا په اعتبار د اصحاب الاعمال سره دی د خاوندان د اعمالو چې انسانان دي دوی ډیر دي د دې وجې نه دلته تعبیر چې دی په صیغې د جمع سره کړی نورو مباحثو نه تېرېږو تفصیلي درس کې مطالبانو ته ویلي تقریبا 12 مباحث د تلي د میزان متعلق علمای کرام ذکر کوي مستدلات د هغې ذکر کوي تفصیلا د دې ټولو نه تېرېږو یو ساده ترجمه کوو
چې د نور علماو وخت ونه نیسو. نو ځکه امام بخاري رحمه الله وایي باب قول الله تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامه. دا لیوم القیامه کې علماء کرام یا لیکي لام اجلیه دی ای لاجل یوم القیامه، یا لام په معنا د فا سره ذکر کوي ځکه دا د حروف جاره ونه دی او حروف جاره د یو بل په معنا باندې استعمالیږي. او بیا وی اعمال د بني آدمو او قول د هغوی چې د یوزن و توزن. وقال مجاهد القسطاس یا القسطاس العدل بالرومیه. دا ځان ته یو مبحث ته علماء کرام دي کې ذکر کوي چې قرآن کریم کې غیر د عربۍ ژبې نه نورې ژبې شته او که نه، نو دواړه طرف ته دلایل د علماو شته، څوک وایي نشته، څوک وایي شته، څوک وایي که ذکر دی. نو دا د باب توافق د لغاتو نه بهر تقدیر هغه ځان ته مبحث دی. ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. په دغه عبارت باندې شارحینو یو څه نحوي اعتراضات ذکر کړي دي، د هغې نه هم پسې را تېرېږو چې عوام رونه را سره خفه نه شي او د هغوی خاطرې درندې نه شي. مبارک حدیث ذکر کوي حدثنا احمد بن اشکابه یا اشکاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. احوال د سند او احوال د رواتو دا مبحث ته ځان ته انشاءالله علما او طلبا ور سره اشنایی لري، د هغې نه راتېرېږو. مبارک فرمایي کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نبی علیہ السلام فرمایي دوه کلمې دي. علما کرام لیکي دلته کلمه په معنا د کلام سره ده، دوه کلامونه دي. حبیبتان الی الرحمن، رب کریم ته ډېرې خوښې دي. حبیب فاعل وزن دی، دلته په معنا د مفعول سره دی. ای محبوبتان الی الرحمن، رب کریم ته ډېرې خوښې دي، رحمان ذات ته ډېرې خوښې دي. او خفیفتان علی اللسان، په ژبه باندې دا کلمې ډېرې درندې دي. کلمې کومې دي؟ ثقیلتان فی المیزان، د میزان په تله کې درندې دي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. پاکی د الله تعالی لره وبحمده، او حمد او ثنا د الله تعالی لره، او پاکی د الله تعالی لره چې عظیم ذات دی. دغه دوه درې کلمې دي، دا رب کریم ته ډېرې زیاتې خوښې دي او ګرانې دي ورته. یوه خبره صرف په دې ځای کې د دې کلمو د محبوبیت درته کوم چې وجه او لامل څه شی دی، بیا را سره ولولې او اکتفا کوو ورباندې. دا دوه کلمې رب کریم ته خوښې ولې دي؟ یو د دې کلماتو وضاحت دی چې سبحانه مصدر دی او که اسم مصدر دی که علم مصدر دی. نو په سلم کې په دې باندې اخته طالبان تېروي، هلته هغه خبرې ذکر دي. دلته صرف ساده معنا درته کومه. رب کریم ته دوه کلمې ډېرې ګرانې دي، د میزان په تله کې ډېرې درندې دي، په ژبه ډېرې آسانې دي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. د دې لامل څه شی دی؟ شارحین دا حدیث ولیکي د الله تعالی صفات دوه قسمه دي، یو ته ثبوتي صفات وای او دویم ته سلبي صفات وای. په ثبوتي صفاتو کې رب کریم ته اثبات د کمالاتو وي، او په سلبي صفاتو کې د رب کریم د ذات نه اداغه د ذات تنزیه وي د نقصاناتو د عیوبونه. لکه مثلا مونږ تاسو ګوره ساده تعبیر کوو، ثبوتي صفاتو کې وایو الله تعالی حی دی، ژوندی دی، دا د رب کریم د کمال یو صفت دی ژوند. الله تعالی سمیع دی، دا د کمال یو صفت دی رب کریم ته ثابت دی. الله تعالی بصیر او لیدونکی دی، دا د کمال یو صفت دی او رب کریم ته ثابت دی. دې ته ثبوتي صفات ویلی کېږي او نور هم ډېر شی دي. او یو سلبي صفات دی. سلبي صفات دا معنا کم شیان چې موجب د نقص وي او موجب د عیب وي په ذات د باری تعالی کې، هغه د رب کریم د ذات نه سلب کې دې ته چې د سلبي صفات ویلی کېږي. لکه زمونږ په کتابونو د عقایدو کې راځي الله تعالی لیس بجسم لیس بجوهر لیس بعرض. الله تعالی جسم نه دی، عرض نه دی، جوهر نه دی، متمکن فی مکان نه دی وغیره وغیره. سلبي صفات د رب کریم ذکر کیږي. نو یاد وساتئ دا یو اړخ چې څوک را لګیږي رب کریم ته کمالات ثابتوي او سلب د عیوبو ترېنه نه کوي، نو دام کامل توحید نه دی. او که یو څوک را لګیږي تنزیحات ذکر کوي
اثبات د کمالات ورته نه کوي دام کامل توحید نه دی کامل توحید کوم یو دی چې یو څوک د رب کریم کمالات هم ذکر کی او ورته ثابتی کی او داغه د ذات نه عیوب او نقصانات هم نفي کی نو چې دا دواړه یې نفي کړل دې ته کامل توحید ویلی کیږي او دا کار چې چا وکړه هغې ته کامل موحد ویلی کیږي نو علما او شارحین د احادیثو په دې ځای کې لیکي وایي دا حمد کلمه هغه کلمه ده چې دا جامع د ټولو صفاتو ثبوتیو د باری تعالی لره او دا کلمه د سبحانه هغه کلمه ده چې دا شامله د ټولو صفاتو سلبیو د باری تعالی لره نو څه معنا الله تعالی لره حمد ثابت دی دا معنا چې هغه د کمال صفات څومره دي هغه ثابت دی رب کریم لره چې د شان د الوهیت او د خدای توب سره ښایي او سبحانه معنا څه شی ده څومره عیوب او نقصانات چې دي هغه د رب کریم الله تعالی د هغې نه پاک دی رب کریم د هغې نه منزه دی نو چې دغسې بهتره عقیده د کوم مؤمن مسلمان جوړه شي دې ته عقیده د توحید وایي او دغه کمال توحید دی نو چې کمال توحید په دغې دوو کلماتو کې پروت دی لامل دا دی چې رب کریم ته ډېرې زیاتې خوښې دي الله تعالی د خپل یووالي په عقیده باندې ډېر خوشحالېږي تاسو ګورئ قرآن کریم کې چې کله علما تفسیر ذکر کوي نو په تفسیر کې دا خبره کوي چې د قرآن کریم مقصد څه شی دی هغه اعلی او مهم مقصد مختلف مقاصد علما کرام ذکر کوي خو د ټولو نه قول راجح دا دی چې علماو ذکر کړی اهم مقصد د قرآن کریم هغه د رب کریم توحید او یووالی دی دا څومره عقاید چې دي دا په دې راڅرخي که د رسالت عقیده د منوي د دې دپاره چې د رب کریم د توحید پیغام یې راته راوړی او که بیا قرآن کریم کې وعدونه دي وعیدونه دي وغیره نور مضامین د قرآن کریم دي وعد ولې دی الله تعالی په جنت وعده کړې ده ځکه عقیده د توحید امنه جنت درکوي وعید ولې دی که منکر شي جهنم ته دی لیږي قصص د پخوانو خلکو پکې ذکر دي د هغې عذابونه پکې ذکر دي وغیره وغیره اهم مقصد هغه مقصد عقیده د توحید ده نو د کم مؤمن مسلمان په زړه کې چې عقیده د توحید پرته وي او نفي د شرک وي عامه ده که شریک اعلی وي که ادنا وي او که مساوي وي په دغې عقیده باندې رب کریم ډېر زیات خوشحالیږي همدا وجه ده چې قرآن کریم کې په مختلفو اندازونو د دغې دعوې د اثبات دپاره دلایل ذکر دي د الله تعالی د یووالي دپاره کله آفاقي دلایل راوړي کله انفسي راوړي کله دغه رنګې سفلي راوړي کله علوي راوړي وغیره خو دغه دعوه ورباندې ثابتوي کله د دغې دعوې د اثبات دپاره عالم صغیر وړاندې کوي کله د دغې دعوې د اثبات دپاره عالم کبیر وړاندې کوي ولې دعوه ډېره اهمه ده نو د دغې دعوې اثبات په دغې کې پروت دی دغه عقیده په دې کلماتو کې پرته ده نو دا کلمات رب کریم ته ډېر زیات خوښ او ډېر زیات ګران ځکه دي نور تحقیقاتو نه راتېرېږو چې د علماو وخت ونه نیسو تاسو را سره یو ځل دا کلمات وای ثواب کې را سره شریک شئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان طول را سره وای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الله تعالی دې دغه کتاب دا ختم بختور وګرځي آخره کې د خپل طالبانو ته ګرچې دا توصیه ورته موږ بار بار کړي او آخره کې یو ځل بیا چونکې نن زمونږ او د دوی هغه ظاهري د جسدونو د جدایۍ ورځ ده یوه خبره به طورې توصیه ورته کوم طالبانو کال مو را سره تیر که د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مو ولوستل تاسو ته معلوماتو زمونږ مدرسه نوې ده اسباب کمزوري وي ګرچې د ابتدا نه چې کله موږ پوسټرې وباسو ډېر څه مو په زړه کې وي چې باید ټول طالبان خپل ونازو خو خاص کر د دورې یا د افتا طالبان باید په ښه کچه باندې ونازو خو لیکن بس د الله تعالی هم دغسې خوښه ده نو ترمذي کې یو حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي مبارک راغی نبی علیه السلام ته فرمایي جلد ثاني کې روایت دی یا رسول الله مینه محبت در سره کول غواړم مینه مې در سره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي که ما سره محبت کول غواړې نو ځان فقیرۍ ته آماده کړه زما محبت کې فقیري پرته ده چونکې بس
دا زمونږ او ستاسو لار د اهل سنه والجماعت د علماو دا د فقیرۍ ده او دا د کمزورۍ ده، نو ستاسو خدمتونه به موږ نه وي کړي په اعلی طریقه باندې. څه چې مو په زړه کې و هغه ارمان او خواهش به زموږ نه وي پوره شوی، د هغې کمیو د تقصیراتو د ټولو نه د ټولې ادارې د طرف نه تاسو نه زه عفو غواړم. الله تعالی دې وکړي چې خوابدي شوي نه یرانه. دویم، په دې کال کې موږ او تاسو نه څه شی ویل شوي وي، ستاسو په حق کې کومه تیزه خبره موږ نه شوي وي، د هغې درنه عفو غواړم. الله تعالی دې وکړي چې خفه رانه نه شئ، به آزار شوي نه یئ. آینده د پاره څنګه مو چې دعاګانې راته کړي، بیا هم درنه د دعا طالبان یو، موږ هم درته دعاګانې کوو. او په آخره کې هغه توصیه درته کوم چې کومه توصیه به موږ ته په دغې موقع د ختم باندې خپل شهید شیخ صاحب کوله، الله تعالی دې ورته درجات بلند کړي، د الله خاطر وکړي چې د دین د خدمت دپاره ګوره هېڅکله مداهنت ونه کوي، په چا خرڅ نه شئ، فکرونه مو بدل نه شي، د مصالحو ښکار نه شئ، فکر او نظر مو د دغې وطن او د اسلام او د دې وطنوالو په خلاف ونه څرخیږي. هغه ورځې تېرې شوې، الحمدلله اوس یو اسلامي نظام دی، عدالت دی، ورورولي ده، د دغې خپل نظام ترڅنګ، د دغې خپل اولس ترڅنګ دغه رنګې چې دی ودرېږئ، د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب او د هغه مبارک د عقیدې او د مسلک په کلکه سره دفاع وکئ، د دغې خپلو علماو د دغې خپلو مشایخو چې کم زمونږ د سند مشایخ دي ډېر زیات دي پکې، بیا په لنډ وخت کې مشایخ او اکابر د دیوبند مدرسې د هغې په حق کې چېرته د نه زبان درازي ونه شي، بیا ادبي د هغې درنه ونه شي، دعاګانې هغې ته هم کوئ، موږ ته هم کوئ. رب کریم مو همیشه دپاره تر و تازه ولره او داسې ونه کړي خدا نه خواسته چې کورونو ته لاړ شئ او نورې ډډې ووهئ نه. اوس تاسو ته دروند مسؤلیت در حواله شو، تاسې باید خدمتونه وکئ په خپلو مدارسو کې. زما ځینې وخت کې استادان شاګردانو نه ګیلې کوي، زه خپلو شاګردانو نه ګیلهمن نه یم، ډېر ترې خوشحاله یم، د رب لوی فضل دی. غیر د هغې نه چې هغه د طالبۍ دوران کې موږ سره درسونه ویلي، هغه نه، دا دریم کال دی چې دلته موږ کوم طالبان موږ سره فارغان کیږي او درسونه را سره وایي، ډېر ترې خوشحاله ځکه یو الحمدلله چې څه بیرته دلته موږ سره استادان دي، د لوی استعدادونو خاوندان دي، او که څوک رانه بیرون تللي دي نو الله تعالی دومره شرح صدر او هغه استقامت ورکړی، هر یو الحمدلله خپله خپله مدرسه لري، خپل خپل شاګردان لري. په دې کال کې دننه که څوک 2 کاله مخکې رانه فارغان دي، که څوک پروسه کال فارغ دي، بیرته موږ پوښتنې کړي وي، تللي په خپلو وطنونو کې ځانونو ته مدارس برابر کړي، لسګونو شاګردانو ته درسونه کوي، خوشحالي ترېنه، دعاګانې ورته کوو زموږ دپاره، زموږ د دې جامعې دپاره، زموږ د دغې ولس دپاره. بس دا یو فخر او ناز دی. تاسو نه مو هم غوښتنه دا ده چې لاړ شئ خپلو ځایونو ته، د دین خدمت وکړئ، د عقیدې خدمت وکړئ. هغه دوستان چې دلته موږ ته اسباب د خدمت برابر کړي، شپه ورځ را سره منډې وایي، مالي او جاني کومکونه کوي را سره، هغې ته دعاګانې کوئ، د خپلې ادارې ته دعاګانې کوئ، د خپل اسلامي نظام ته دعاګانې کوئ. څه مریضانو دعاګانې غوښتې، نورو دوستانو دعاګانې غوښتې، آخره کې به انشاءالله اجتماعي دعا هغې ته کوو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. الله تعالی دې وکړي چې خاطرې مو درندې شوي نه وي، ځای مو تنګ دی، ملګري خفه نه شي رانه، انشاءالله کینی په خپلو خپلو ځایونو باندې جلسه ډېره نه اوږدو، آخره کې دستاربندي به کوو، انتظام د لنګر شوی، لنګر به را سره خورئ، د هغې نه بعد درته اجازه درکوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.